راوند چادري وکړه پښتانه ونچې هم بلالا نن د زړګي ډګل جاړه دا چار ټولي شونډې دي نن واچله خمګاله بلال ول چې په ما ځان کړم دا غم رزیوي بلال ول چې په ما ځان کړم دا غم رزیوي با پسرو شګو مو دان کړم دا غم رزیوي بوال زلبې بو مو خوږې ډالو نه ول چې بلالا نن د زړګي ډک دل جاړه نو دا چار ټولې شونډې دي نن واچله خمګاله بلال ول چې په ما ځان کړم دا غم رزیوي بلال ول چې په ما ځان کړم دا غم رزیوي با پسرو شګو مو دان کړم دا غم رزیوي بوال زلبې بو مو خوږې ډالو نه ول چې بلالا نن د زړګي ډک دل جاړه دا چار ټولي شونډې دي نن واچله خمګانه بلال راوند چادري وکړه پښتانه ول چې بلالا نن د زړګي ډک دل جاړه دا چار ټولي شونډې دي نن واچله خمګانه ګنډۍ ګلونه روړم چې په ما ګران ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ود دی دا پورې کلي راکېسا خروزو ګنډۍ ګلونه روړم چې په ما ګران ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ودندی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ودندی ورځم په قبر به سرو ګلان انبار کړم زه ورځم په قبر به سرو ګلان انبار کړم زه جوړ په شنخت باد دی و ښکلی حال کړم زه جوړ په شنخت باد دیو خلی حال کړم زه د خدای په لار کې شهید شوی قهرمان ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ود دی د تورش رنګي هر علم ته په ډګر یادوم د تورش رنګي هر علم ته په ډګر یادوم تېر شوی وخت به یې ملګرو ته سنګر یادوم تېر شوی وخت به یې ملګرو ته سنګر یادوم سپین بیرغونه چې پر رابرې درځه ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ود دی دا پورې کلي دی راکې مې جانان ود دی بلال راوند چادري وکړه هغه دې راشه زه ښه نه پرېږدم کې پرېښو زه ښکاری به
یو دانه وایي بس ها یو دانه یا قهوه ده لا ولا خلصت خلصت یو به وایي بس ما تني مرور من هذا تخت مغرب یا چې طالب رغی تخت مغرب یا چې طالب رغی هل درا روان دی اوس بدی چاره وکړي هل درا روان دی اوس بدی چاره وکړي داسې یو سخت نه درماندي یو شوي محشر سره داسې یو سخت نه درماندي یو شوي محشر سره هغه د تکبیر په مقابل کې ستا هغه د تکبیر په مقابل کې ستا دواړه صفر وان دی اوس به دې چاره وکړي دواړه صفر وان دی اوس به دې چاره وکړي تخت مغرب یا چې طالب رغی تخت مغرب یا چې طالب رغی ال درا روان دی اوس به دې چاره وکړي ال درا روان دی اوس به دې چاره وکړي څه چې خدای رسول وایي هغه مغه پاغه مني څه چې خدای رسول وایي هغه مغه پاغه مني هر څه چې قرآن وایي هغه غواړي هر څه چې قرآن وایي هغه غواړي څنګه سبحان دی اوس به دې چاره وکړي څنګه سبحان دی اوس به دې چاره وکړي داسې یو سخت نه درماندي یو شوي محشر سره داسې یو سخت نه درماندي یو شوي محشر سره هغه د تکبیر په مقابل کې ستا هغه د تکبیر په مقابل کې ستا دواړه صفر وان دی اوس به دې چاره وکړي دواړه صفر وان دی اوس به دې چاره وکړي